سلامونه وخت مو پخیر بیا هم پخیر راغلی افغان جرمن انفو ته زیار یم د جرمني په پښتو د فروشنده د برخې لوستونه دي 40 څپرکی یا 40 بوګنده دویمه برخه 11مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده Sie möchten eine Pferdeküche auf eine Landstraße überholen تاسو غواړئ د یو بګۍ نه بګۍ دې ته یا دغه Pferdeküche دغې ته وایي auf eine Landstraße überholen تاسو غواړئ د یو بګۍ نه په داسې یو سړک باندې مخکې چې هلته سرعت 100 کیلومتره په ساعت کې اجازه شته ده Landstraße د ښارونو ترمنځ چې کوم سړکونه دي او په هغې باندې تاسو کولی شئ 100 کیلومتره په ساعت کې موټر وځغلوئ نو تاسو غواړئ دغې بګۍ نه مخکې چې څنګه چلند به تاسو کوئ بګۍ د اس سره وي اس یو حیوان ده نو تاسو به څنګه چلند کوئ د حیوان په مقابل کې Ich überhole mit möglichst großem Seitenabstand زه له دغې بګۍ نه مخکې کېږم کوشش کوم چې ډیره اندازه د اړخ فاصله د اړخ واټن ولرم که چیرته دا بګۍ وي زه کوشش کوم چې ښه غټه فاصله واخلم او دې نه مخکې سمه هو Ich überhole mit möglichst hoher موټو درې معنا دا ورکوي چې تاسو ډیر زیات ریز ورکوئ موټر ته پس د هغې نه تاسو غواړئ د دې بګۍ نه مخکې سئ څومره چې تاسو موټر ته ریز ورکوئ هغه حیوان د هغه تریږي اس تریږي کله چې وتریده نو کیدای شي که په هغې کې انسانان سپاره وي هغه چپه سي یا هم کومه بله حادثه مخته راسي نو کله چې تاسو داسې یو حالت وینئ چې تاسو بګۍ نه باید مخکې سئ یا د ټانګې نه مخکې سئ نو کوشش وکوئ چې خپل سرعت ډیر راټیټ کړئ په آرامه سره د دې نه مخکې سئ Ich überhole mit möglichst wenig Lärm معنا دا ورکوي چې زه کوشش کوم چې موټر مې ډیر کم غږ ولري او بیا د دې بګۍ نه مخکې سم که چېرته ستاسو د موټر شیشې کښته وي د میوزیک پکې ډیر جګ وي نو کوشش وکوئ چې هغه میوزیک راټیټ کړئ او بیا هم د موټر چې کوم سرعت وي هغه هم راټیټ کړئ چې غږ ونه کوي او دې نه مخکې سئ Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده Auf nebeneinander liegenden Fahrstreifen vor einer Fahrtrichtung endet ein Fahrstreifen. په یوه سړک کې دوه دانې کرښې دي د ځغاستې یو دا او یوه فکر وکړئ یوه دا ده خو دلته دا یوه کرښه په پای ته رسیږي Sie befinden sich auf dem nicht durchgehend befahrbaren Fahrstreifen welche Verhalten ist richtig تاسو په داسې کرښه کې یاستئ د دې دواړو کرښو نه چې هغه ځغاسلیکه دلته له منځه ځي یا تاسو ته وایي چې دا کرښه خلاصیږي پای ته رسیږي تاسو باید دې بلې ته راواوړئ تاسو به څنګه چلند کوئ او څنګه به سم چلند کوئ Beim Einordnen in der durchgehenden Fahrstreifen steht zuerst fahren کله چې تاسو په همدې سړک باندې یاستئ کوشش وکوئ چې اول ښه صحیح تر اخره پورې لاړ سئ Erst unmittelbar vor Beginn der Verringerung im Reißverschlussverfahren einordnen دلته وایي چې کله چې تاسو دغه نښه نښاني ولیدله نو همغه وخت نه تاسو شروع وکوئ چې بلینکر ووهئ ځان آماده کړئ او تاو سئ لکه دلته دا دواړه ناسم دي ځکه که چیرته تاسو داسې یو چلند کوئ چې تاسو ترافیکي لږ نښه ولیدله چې ستاسو د خوا دغه کوم سړک چې دا بندیږي یا پای ته رسیږي او هماغه وخت تاسو اشاره ووهئ سړک ته د بل سړک ته د راوړېدو نو دا د دې معنا ورکوي چې تاسو باید ډیر منتظر پاتې سئ ځکه هلته تاسو ته څوک لاره نه درکوي او که چیرې تاسو غواړئ تر پایه د دې خط ورسیږئ باید تاسو لاړ سئ هلته اشاره مو ووهئ دلته دغه Reißverschlussverfahren د کورتۍ د زیب یا د زیب په رقم باندې یو موټر د یوې خوا نه یو موټر د بلې خوا نه دلته ورخطا کیږم دا ستاسو حق د کله چې تاسو پای ته رسیږئ د همدې سړک اشاره به وهئ بل سړک چې کوم موټر د هغه تاسو ته خپله لاره درکوي ځکه یو موټر باید د دې خوا نه وي یو موټر هم د دې خوا نه وي دلته دا منځنی ځواب سم ده Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه یو ویډیویي پوښتنه ده د 5 نمرو پوښتنه ده لومړی راځو ویډیو ته په ویډیو کې به ګورو 40 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده په داسې یو سړک باندې یاستو چې د ښار نه بیرون یا وایو په Vorfahrtsstraße کې یاستو دې موټرسایکل ته مو پام دی چې دا موټرسایکل په تیزۍ باندې راووتی Warum müssen Sie jetzt bremsen دلته ولې باید تاسو اوس بریک ونیسئ wegen der Radfahrerin د دغې بایسکل چلوونکي له امله نه زه باید اوس بریک ونیسم نه
wegen des Transporters د دغه آبي یا آسماني موټر له امله نه زه باید بریک ونیسم؟ نه، مونږ دلته ولیده چې ډېر تیز یو موټر سایکل راغی. نو wegen des Motorrads warum müssen Sie jetzt bremsen؟ د دغه موټر سایکل چلونکي له امله زه باید بریک ونیسم. زه نه پوهېږم چې هغه به د دې موټر شاته راځي او که راوځي غواړي داسې لاړ شي، خو زه باید بریک ونیسم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was gilt in dieser Situation؟ کله چې تاسو داسې یو حالت وینئ، کوم یوه د دغه پوښتنو یا ځوابونو نه سمه ده؟ راځو انځور ته په انځور کې ګورو چې د بایسکل چلوونکی د پلي تلونکو د پټۍ نه تېرېږي. زه هم منځ د ښار کې 40 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. راځو چې کومه ګزینه یا کومه ټاکنه سمه ده. Ich darf den Radfahrer hier nicht überholen. هو زه دلته نسم کولی یا ماته اجازه نسته چې زه د دغه بایسکل چلونکي نه مخکې سم یا د بایسکل نه. هو ولې نسته د اجازه؟ ځکه دلته څو خطره پیښیدای شي. یو که زه وغواړم د دې بایسکل نه دلته را مخکې سم، دغه پلي تلونکی کس کیدای شي یو دفعه راواوړي دې سړک ته، له دې خوا نه هم دا راواوړي، یا همدغه بایسکل چلونکی وغواړي په دې پټه باندې تیر سي دې خوا ته واوړي. نو د دې لپاره زه نسم کولی چې د دې بایسکل نه مخکې سم. Nur mit mir überholen دا دواړه دلته ناسم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه ده. 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومې کړنې سمې دي؟ که دلته وګورو په دې سړک باندې پرته له دې نه چې موږ پوښتنو ته لاړ شو، Vorfahrtsstraße ده. معنا دا ورکوي چې زه لومړیتوب پې باندې لرم، خو کله دلته په ما باندې اوس دا موټر سایکل چلوونکی لومړیتوب لري، اول دا ځي، وروسته به بیا زه دې خوا ته تاویږم. Ich darf vor dem gelben PKW abbiegen. هو دا gelbe PKW یا دا ژیړ موټر چې ده دی باید اوس موږ ته ودرېږي. څومره موټر چې په دې لاس باندې ځي راځي په دې سړک باندې، دی باید ورته ودرېږي، لومړیتوب ورته ورکړي. Ich darf erst nach dem Motorrad abbiegen. خو زه کولی شم مخکې له دې ژیړ موټر نه لاړ شم، مګر وروسته د موټر سایکل نه باید زه تاو شم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ دا سوالونه ډیر اسانه دي، خو لږ زرګی فکر کول ورته پکار دي. تاسو په هڅه کې 5 نمرې پوښتنې ځواب کړي دي. که چېرته تاسو لږ زرګی انځور ته پام وکوئ، که په خطونو باندې هم صحیح پوه نه سئ، نو کولی سئ د دغې انځورونو یا تصویرونو نه تاسو ډیر ښه برداشت وکوئ. Welches Verhalten ist richtig؟ دلته کومې کړنې سمې دي؟ rechts vor links. rechts vor links معنا دا ورکوي چې هر هغه موټر راسته لاسته وي، که هغه موټر وي، موټر سایکل وي، بایسکل وي، هغه لومړیتوب لري. دلته په مونږ په ما او په دې آسماني رنګي موټر باندې بایسکل لومړیتوب لري، په ما باندې دا آسماني موټر لومړیتوب لري. زه به دلته په آخره کې ځم. کومې کړنې سمې دي؟ Der blaue PKW muss mich abbiegen lassen. دغه آسماني رنګی موټر ما باید پرېږدي چې لاړ سم. نه، ich muss den زه باید دا موټر پرېږدم چې لاړ سي. هو ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. او زه باید دا بایسکل پرېږدم چې لاړ سي. هو زه باید په پای کې لاړ سم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده، هماغه پوښتنه خو په بل شکل باندې. اوس دلته زه کولی سم چې دویم لاړ سمه، لومړی به دا بایسکل چلونکي ځي، ورپسې به زه ځم، مانه وروسته به دغه موټر سایکل ځي. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen. زه باید بایسکل چلونکي پرېږدم چې لاړه سي. هو die Radfahrerin muss mich vorbei lassen. دا باید ما پرېږدي. نه، ځکه دی زما راسته لاسته ده، زه باید دې ته لومړیتوب ورکړم. Ich darf vor dem Motorrad fahren. زه کولی سم یا ماته اجازه شته ده چې د دغې موټر سایکل نه مخکې لاړ سم. هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. 18مه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Welche Fahrzeuge dürfen den so gekennzeichneten Sonderfahrstreifen benutzen؟ کله هم که تاسو دا اوس په بس کې ناست یاستئ، داسې یو سړک یا برخه د سړک برابریږي چې یوازې بوس پې باندې تلای سي، یعنی ښاري بسونه پې باندې تلای سي، نور هیڅ موټر ته اجازه نسته ده چې هلته لاړ سي. وایي کله چې دغه ټرافیکي لیک نښه وي، کوم موټرونه کولی سي په دغې سړک باندې لاړ سي؟ یوازې ښاري بسونه یا لینین بوس کولی سي په دغه سړک باندې لاړ سي. که چېرته تاسې د ټرافیکي لیک نښو په برخه کې ستونزه لرئ، کولی سي پلی لیست ته لاړ سئ، د پلی لیست نه
د پلیلیست نه د trafiki ligne خو لوستونه وګورئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Nun پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Wie müssen Sie sich in dieser Verkehrssituation verhalten؟ کله چې تاسو دغسې یو trafiki وضعیت وینئ دلته به تاسو څنګه چلند کوئ؟ Stopp-Schild یا د ودرېدلو جبري trafiki ligne خده ده. Ich muss an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren. Sichtlinie دلته خو اوس کوم خط نسته ده. تاسو به راځئ دلته کله چې دغه trafiki ligne سیوری داسې پرېوځي نو دلته یو خط راځي. تاسو راځئ دلته ودرېږئ او هر هغه موټر چې د چپ او راسته خوانه راځي په تاسو باندې هغه لومړیتوب لري. تاسو باید هغې ته لاره ورکړئ. هو Ich muss nur bei Querverkehr anhalten. زه باید یوازې هغه موټرونو ته چې دی خوا دی خوا نه راځي ودرېږم. نه، موټر ته به لاره ورکوي، بایسکل ته به لاره ورکوي، هر څوک چې راځي هغې ته به ته لاره ورکوي. Nicht anhalten، nicht anhalten او nur دا دواړه دلته ناسم دي. یوازې دا لومړی سمه ده. شلمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wozu kann eine regelmäßige Fahrzeugwartung beitragen؟ څه فایده لري یا څه کومک کولی سي موږ سره کله چې موږ خپل موټر په منظم ډول باندې ډیر ښه پاک او مصري ته بیایو، هر وخت جوړوو، هر وخت کومې نیمګړتیاوې چې لري هغه ګورو او سموو. یعنې دا څه فایده کوي، کومې ښېګڼې لري دا کارونه، د موټر ښه ساتل کومې ښېګڼې لري. Den Kraftstoffverbrauch gering zu halten، د موټر تیل کم مصرفیږي. کله چې تاسو ماشین سم وساتئ، موټر سم وساتئ، معلومدار چې تاسو د تیلو مصرف به هم راټیټیږي. هو Die Verkehrssicherheit zu gewährleisten، تاسو به مسؤونه موټر چلونه وکولی سئ او نورو ته به هم ضرر نه رسوئ. که تاسو بریک وخت په وخت باندې چک کوئ، ټایرونه وخت په وخت باندې چک کوئ، ټول شیان وخت په وخت چک کوئ، نو معنا ده چې تاسو موټر ښه ساتئ. هم دا ستاسو د مسؤلیت ضامن کېدای سي، هم د نورو. Die Emissionswerte gering zu halten، او هر هغه د ککړتیاو څه شیان چې په موټر نه راوځي، که هغه د تیلو نه وي او که د نورو نه وي، دا شیان همیشه لږ راوځي د موټر نه. ځکه تاسو موټر پاک ساتئ، تیل پاک وي، موبلاین پاک وي، خپله موټر هم پاک او منظم وي، نو دا چاپیریال او محیط ته هم فایده رسوي. دلته دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا د دې برخې پوښتنې تر بیا ښې چارې.